د خوست تلویزیون قدرمن او خوږو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله وئ او د صحت په کلیو پټ وئ. زموږ همدغې خپرونه ته نیغ په نیغه ناست وئ. خوست تلویزیون څخه یې ګورئ او د راډیو څخه یې اورئ. دا خپرونه ده ښه پوهېږم خو نه پوهېږم. قدرمن دوستانو ځینې خټور په ګټه ښه پوهېږي او چې کله تاوان شي یا ملت له خیر سره کوم مشکلات ولري بیا نه پوهېږي. قدرمن دوستانو موږ په خپرونه باندې بیا درته پیل کوو. راغلي دي دلته زموږ خوږ ژبې ژورنالستان، شاعران، لیکوالان. قدرمن دوستانو دا خپرونه تر پایه زموږ سره وګورئ او په دې هیله چې خوند ترې واخلئ. وګورئ په سر کې خطرناک خبرونه رنگین او بیرنگه خبرونه. Hallo simpapoli gruci binit cracciolo priditi nici host televizyon gur bilitnina poroceleti gulzenda gust ligramoto tiplirina شرشنگول. سیده داسې یې چې سلام علیکم ستړي ماشئ غونډ. خدای دې وکړي چې میږي دغه خپرونه ته مخامخ وای. د خپرونه په سر کې غوټ خبرونه زه ګلزنده ترجمان مې شرشنگول دی. Жилетна прогичли парано тулуджи читлини по искилирано по جوتلینی کیشی پولیتی طرفی کلوپرو منشلود نیدگرا پوشلیتی نیسان سوفتولی چه لاسانس کوچری پلانا دوچلی بوشلینی پروچوالا بجوتو پرونی جی کتی اصلو پرنی دیش لاور جوتی بلادو پیچینی لگریپا تولو جونو تو بشکاتی. سیده نه خو سړی پېږېسي چې په قانون نه پېږېسي هر سړي سره همدا په مارۍ کې ولې وي. ګلزنده یې داسې یایي چې سیمیک په بازور کې خس بازور کې ترافیک چې ویلوړي په دا چاوکند موټر چې فروشي په غیر قانوني لار فروشي په بادالوس چې وایي دروي ورته یایي چې وسوزه لیسنس لرې که نه یې لرې کچېرې کې لورو ورته یایي چې په دا لار بیا مار صفا لار لوشه که نه یې لورو ستې جریمه ورکوي. په دا کې ستې موټرونو ته کار وشي ترافیک سره په رسمي درشۍ کې لوس ور وچوي ورته یایي چې ته به قانون ترافیک ته پاکستان پیګه هاته چې د میټر قانون خو ترافیک جوړوي. دا مکمل خلک به څوک مایا کو یک سنه داو سره پر چې مکمل میټر ترافیک په د څنګه کې دراولي په دروي نه په بند کړی وي په غیر قانوني لار درمي په دانه بیا ترافیک ګرام دی. کچېره کې ترافیک وته چې په قانوني لار درمه بیا وته یې چې ته په قانون نه پیګه لږ کې د ترافیک سره مراد وکي ترافیک قانون ته غږ وانسي دا څنګه چې لسانس هم نه لاره میټر د کوازن نه لري ستاره بیا په ماشای کې Ejlik toro golplarni grič patolurujiti ni bushtaleri nezini ashkur palatni ni didare ustkir barone tuliti khabarni kar washli moni ki tuji jornati gajlaro tumni machole isla prumni tinini information bushkli gerin push palani titi malumat. دا خو سیار سړی په دا نه پېږي خامخا یې کاسلون د به نیم کاسه وي. دستې ګلزنده صاحب یایي چې په دا خس کې ځینې داسې ادارې شته چې موږ ژورنالستانو ورینه نه ورپرېږدي چې دغه ادارې د مشکلاتو نه د پرمختګ نه ځینې نه خبر کړي خلک خبر کړي. په دا مورد کې موږ کلکه سرونه دغه ده چې دغه چارواکو نه موږ هیله دغه ده چې ژورنالستان د ورپرېږدي. ته هم جهان یایي چې ژورنالست د دغه ولس ژبه ده ځکه چې په کومه اداره کې مشکل وي خولې خلکو ته یې ښیي ورته چې په دا اداره کې دا مشکل دي که لوسته راوړنه هغه ورته ښایي چې دغه ادارې دومره پرمختګ کړی دی خلک دا خدمت کړی دی پلونه یې جوړ کړي دي سړکونه یې جوړ کړي دي خلک یې په ښې پوسټې مقرر کړي دي. دغه ده چې ته ژورنالست نه ورپرېږدی مجبور یې چې موږ دغه کیسه راګوله د موټر ولسمشر لپاره ورسوي. اول خو دولتي چارواکي ته دا هیله ده چې دغه پوښتنه وکړي او که بیا نه یې بیا ولسمشر ته ورسوي چې ته ژورنالست نه درپرېږدی مجبوره دا کیسه ده چې د کاسې لاندې نیم کاسه شته. Žitla gurunu bačli dridi malačo voždli prunugiš pala potišni digušli uždiri nupučala užtigi žinini poruziti sabzai mondai kuč buru pač niš giliti in traplu žige pa puro židni plititi čat muž gutiliti ni truču uždi palana kučni misili rabači. ګلزنده صاحب دا کیسه دستي په اوړه کې ښه وکړه. یایي چې په خیز کې څلوېرې سبزۍ منډۍ جوړ شوي دي چې یوه منډۍ یوه کټه جوړوي بله دوې جوړوي چې بله دوې جوړو کړو بله څلوېر جوړوي. یایي چې دا سره پرې واخلو شئ کومه اډه چې منډۍ چې ستره وي ښه دي که نه پکې وي یخچالي نه ولري موه نه که خروپېږي سبزي نه که خروپېږي هغه منډۍ نه ګوته ولګوئ غونډ خیز دې پوره یوه باس دو. خو داسې نه کېږي چې یوه منډۍ یې ړانګه کړو بله ابوده کړو سبوده چې ورسي هغه ابوده یې ړانګه کړې وي دا بله چې دا ړانګه دا ابوده وي موږ داسې یایي چې ورینې سره پې
پوه شئ وکیلونه صیبونه تاسو په دا کیسې ګوته ما وایئ زنه رئیسونه صیبونه تاسو یې پردې شو دی تاسو راکسې ما کوي دغه کور وکئ دا قانوني کور ده یوه اډه وټاکئ یوه سبزۍ منډي جوړه کئ تر څو چې مې خصمي شیورونه د دغه نه استفاده وکړو مواد ضروري ولسوالیو ته دکانې ته کلیه ته که چېرې که داسې شي څلور اډې شي هغه ګټه ونه کړی دغه ګټه ونه کړی یو بې ورته مشکل جوړوي بل ته مشکل جوړوي د اسلام د نظره دغه مشکل یو بل مسلمان ته دا حق سر ندو Žilna globri tipo bala ostipli koti ti host televizioni gish kul brana to jiti ploro ishni gush pala ti gul zenda gush mal broti ni gish dile aro pijeni ishi شاشنګول استعداد حق سا وکړه یا چې قدرمنه دوستونه د دغه نه چې تاسو نه اجازه واخلئ په کوم ځای کې چې مشکل لرئ ښه پیغام خو نه پیغام خپرونه کارمندان سره شریکوئ تاسو مشکل به چارواکي ترسوي حکیم له سره وړاندې جواب خلک ته کوي بیا چې داسې خبره ته زګل زنده ترجمان مشال شنګول درته حاضرېږي هغه پرم په لوی مهربان خدای سپوري یه خست تلویزیون که درمان لیدون که اویدون که خیر وی ژوند سره سم بیا نن یو علما پیدا کړی د سره به میک جامه کی دنه به میک پښتنه کی دای به میک تای پښتنه زو برو کوي یه دنوم دای که خیر وی ساګ لګول زکه دا ساګ لا یو داس شاید دای چې پرټپ کې پخوا یب کې پخوا لګون کې پخوا بوش کې پخوا هر چایب کې پخېږي زکه د نومای ساګ لګول دا چې هر چی نه دای معلومات لري ساګ لګول اول خود تو ته خره اغلاس په ما چازر شوی بیگ بالن هاتو مان الله خدای دې ژوندای لره ګل بشری خان ای تو نه ډیر مننه کوم چې غوړ چې موي خلنه خلکو ته معلومات وړاندې کې مننه کوم ساګ لګولا روب شمای وی پښتنه ته څه فکر لري چې دا خستو بازور کې دا بکایفیت دوايي سره خرڅيږي دا خلک د لړل تپل سره کو په دا کې ډېر ګرام یې دوخانه ولادي کا دا ډاکټرون ګرام دي ګل بشری خان ډیر خټه کې ته اشاره وکړه مننه زکه چې بکایفیت توکي دي بکایفیت درمل دي چې مونږ خارجي هیوادو ته مجبوروي کچیرته د شرکتو خواندون روح اساسي او بکیفیت توکي روري ان شاء الله ایمون مریضون بنور هیوادو ته نسی زبیو مثال درکم دا سمو دا مخته څو ورځې قریبو بکیفیت توکي ګړد شوري بازار نه بیا ور ورکړای شو وایسوال نو ته پلاستیکي خلطه ته وبو ورچو بیا په ور نکیږي دا وبو کې جوش کیږي دا خو یا پلاستیکي ډبایو کې پیپسای کوي کله سيزي خالي ګارمي نه وایي چې ور تیر شوالو سره د چوڑا کېل دلی و په پاره وړول نشي جان کولې غاز کې خاله کچ دوی داسې اعلان مته کړه چې دا چې خو خاطیږي دا بیا دا غماري چې چا خوږي دا کې کوي ځان چې د پرای چې بل خبره دا چې میکروب وای مانځه کیتیو دا هغه پښتنه مکړه چې دا ځو درو نکو دا کمپنۍ ولا چې دوی روري کمپنۍ خوار نمونه دوی روري ای چکی ما چې بکیفیت وي چې وزي خادو خو ډاکټر ته دا په کور دي چې زه در وانس مثال زه ډاکټر یم ګل بشری خان یو سړی چې 15 شکوله تحصیل وکي 15 شکوله درس وای 15 شکوله په دانی خوري وکي چې زه به انسان ژوند ته نجات ورکوم باوجود دې چې دا 15 شکوله په دا کې تحصیل هم وکي بیا هم بکیفیت دوی په خلکو خرڅوي دی پوره چې دای پیسې وګټي زه فکر کوم یې نه ټوټ سړی په ملک په مخ دې منځه قبل نشته هغه که هر څوک وي البته په ډاکټرونو کې ځینې پوک خلک هم شته هغه ته سلام دا خو میګا یا ایزنه ډېر ښه ډاکټرون کې دی بل ورځ مریض ما او شدا سه واستن ورته والا یسا خو ما خو ځنه بیا داسې کې دي چې دا سیوا پانډه ګلیر ته وکړه غلا مستله واله خو زکه ما دا کیسه وکړه مننه مقصد دا شاید ګل بشری خان هیڅ ځای چې را دور داس دا وای کو ور جان دی وای واچره به ورته کوي مننه کما روب شمای به بل پښتنه تا یو پیرا مو داسې نه دا پسترګ شوای چې دا خېس بازور کې یه زنانه د پورا تشنابینه جوړ شي زه داسې فکر کوم چې یا خود خیز بازور تا که خیر وي زنانه نردرمي چې دا تشنابینه نه ته جوړوي یا څه کیم کاس کې ناوې سره لري چې دا تشناب ول نه ته جوړېږي دا زنانه د پورا چې وته جوړي دومره مهمه خبرې ته اشاره وکړله دومره مهمه خبرې ته
چې دا څومره چې وغږېدو دا څومره چې موږ په دا موضوعاتو نه ورڅرخېدو یوه هم دومره مهمه خبره نه دا ډېره افسوس کیسه ده افسوس کیسه ځکه ده چې که چېرته په هر یوه مارکېټ کې تشنبونه خلکو په مخ خلاص شي هیڅ ستونزه هیڅ هیڅ مردلګي په بازار کې ونه ویني دا نه یوازې شرولۍ نه ده ګرامه چې هغه ده اوس ابي حمام مارکېټ کې وي ته جوړ کړي نور خو داسې زیونه شته نه چې تشنبونه په عرضه کې وي ته ورسوي ای برق ریاست خو ته به څوک وي ته پیدا کیو د دې طرف ته منطقه کې د کسبونو لین کې به څوک وي ته پیدا کی د سپین جماعت طرف ته به څوک وي ته پیدا کی پارک کې به وي ته جوړ کی هیله مې دغه ده چې خلک ولسونه هغه څوک چې خدای پاک مارکېټ ورکړه ده دته مارکېټ لري بل څه نه لري یو سړی د ګډۍ چلوي دته خدای پاک مارکېټ ورکړ د خدای دوسته په نور نړۍ کې ټول نړۍ کې تشنبونه خلاص وي تو غول لل دی کول بشری خانه ورغلې ینا لګ لګ زوا دا سکر ز دلای خدای میکس خیس خاک دا زنه نیت کام دي مکمل شل چاته تعمیر والای شو وسړه خورشد دا ایساده خو ینم ته شلاب اپ کې جوړ کا بیا زته سوي ما ساګ لګ ولا چې دې ته پورا باید ایشا خطا چې ځانګړې تشنبونه زنانه ته پورا جوړ شي انسان دی دغه سړی خوار چېرته تکړه شي چې دا مشکل رفع کو خو زنانه چېرې لوړه شي ښه خبره ده په دا کې شک نشته کې باید ځانګړي تشنبونه وي ته جوړ شي فرض مثالي کو بل په اډه کې باید تشنبونه زنانهو پوره موجود وي دغسې یعقوبۍ اډه کې موجود وي دغسې لکاڼو په اډه کې موجود وي دغسې زدرونو ایمنګالو په اډو کې ټولو ته باید موجود وي ویلې ټول موږ نه حق لري دا کې اشاره مانه ده په کور سړی باید چې کله ستونزه وي ته پیدا کېږي مارکېټ والا دکاندارانو ته ته وایي که نه چې دکاندار وروره داسې کې تشناب شته که نه هېڅوک هم داسې نشته په مخ د مینځه که چې هغه د معذرت رفع کولو ته نه سي هر انسان چې دا چې خوروک چې خوب کي طبعا تشناب ته به هم سي دا د ځون سره شرم نه پیدا کوي چې ځکه دې پلونکي ته وایم چې داسې کې به تشنابونه وي که نه نه بادا به کوره نه که ساګ لګولا د دې واکې صاحب کوره و نه کړه خو چارواکي نه ما هیله دغه تو چې په دغه برخه کې تو سلټ کې توجه ته وکړي د تشنابه ته ځکه چې مشکل شته ستونزه شته ځکه د میکس سترګ نه شي سره پټولای مننه کومه ساګ لګولا اخیری بل پښتنه ترڅمه نن سبا دا ګرمي راونه دغه خلق دا سکرین په خوله سره باندې ایونه مناصرش نه څه دي تو سه دغه ته په کیم نظر کسي چې دغه د خلق خوري نه دای خوري په کیم ټیم کې دا استعمال کو وړ کې جون کای دا خوري ستر ساړي دا خوري څه سره وکی میګنال یار ورکا ول بشری خانه وال خو حق نه ده ځکه چې اوسه پر جمع ده چې آیس کریم ولا روزي بازار کې یا په کلو کې آیس کریم خارج کی دې ته اول باید څوک اجازه ور نه کی چې وسی خارج کی ځکه چې پر ګرمي نه دلګیدلی ماشومونو مړی بوټي پرې کړی دي په یو خونه چې په وای کې په ډاکټرونو نه ور نشته که دا شي داسې کې ساوي چې کاسلوند بلا کا ساوي ډاکټرونو د سکریم خانه ولا تا زنه تا ویلې چې څه څه ګرځي چې دا وړه وړ کی دا سکریم وڅاټي نه بیماری خراب شي میتا ورشي دا کې څه نه دې کیا شاک نشته کې مساله داسې ده چې د سکریم ته داسې شکرین په موټو ورچوي خدای دوستا بربود خلک زکه وچول چې شکرین دومره ورچوي نه یوازې دا چې دا شکر په مرزه نه وخته کوي مړی پری کوي پسینه بغالي وخته کوي تو خولینی په اصطلاح هغه کېږي لګیا کېږي دغه شی نوره داسې زیاتې مریضۍ دي چې دغې آیس کریمو د سړو یو خو د واجې نه انسان ته ور انتقالېږي البته وړو ماشومانو ته په دا نه باید غور وشي دا نه باید فکر وشي دې ته باید اجازه ور نه کړل شي مسؤول چارواکي باید اوس خو بالکل آیس کریم بند کړي مننه کومه قدرمن ساګ لګول زوبینا تر څو ولدل میګ پښتنه زنه وکړه ډېر خولي زوبینا ویل ساګ لګول په اخر کې می خلک ته کیم پیغام لري خص تلویزیون رادیو مایکینای تو څه په خدمت کې دي ګل بشری خانه ډېره مننه ده کوم اول خو خلکو نه زبخنه وړم چې لګي حساسیتي شو ولامو او بیا د ټولو ورونو نه ټولو خیاندو نه او ټولو هیوادوالو نه مو دا هیله ده چې په اتفاق کې ډېر خوان ده یو بل ته د خپل تیګي ورکی د خپل د تیګي نه تنو کوي فقط دا هیله نه کوم ډېر مننه قدرمن لیدون کې اوریدون کې کا خیر وي میګ میز د غزي پراو
بیا چې زه ګل بشر خان سره د داسې یوې بله ساګله توسه تا زره کوم یغه پرم په لویه مهربانه خدای سپارم واه ویاوی چې ښه شوه چې موږ ښکل یې ځولي لوړه فکر خو همدا یې ښه شوه چې موږ ښکل یې ځولي لوړه په ظلم شاک شي چې مایان نه ومه مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي که خیر وي بیا مو شاعره چلان شوه ښکلي ښکلي شعرونو غولي دي وایي چې ګل بشره خانه ته ډېر مه غږېږه که خیر وي میک ته لمبار زر روکه مشاعره پایل د تاکید مشاعره په دا وال سار کې میږي تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره د خلک په زړه کې ځي لري یه دغه شاعر نوم دی که خیر وي چې چلای شاعر السلام علیکم وعلیکم السلام څه دی چې چلای شاعر خدای دې راته ژوندی لرم شاعران ورونو ټول ستړي وشئ پروردګار راته ژوندي لره خوشحاله اوسېږئ او ما سره خو شعر څه داسې دی وایي چې بیا دې خوړلی دی رشوت خېټه دې وپړسېده بیا دې خوړلی دی رشوت خېټه دې وپړسېده او ډاډ شوې او اوړې لټ په لټ خېټه دې او وایي چې وزن دې زیات شو او ډوډۍ باندې هم نه مړېږي وزن دې زیات شو په ډوډۍ باندې هم نه مړېږي او 3 ورځې بعد ماتوي کټ خېټه دې وپړسېده او بیا وایي چې لکه چاینک کې چې مخ ګوري او کوږ ووږ دې کړي لکه چاینک کې چې مخ ګوري او کوږ ووږ دې کړي او لکه کوچی چې جوړ کړي کرت خېټه دې وایي چې څو چې پردي حقونه خوري نوره به هم پړسېږي څو چې پردي حقونه خوري نوره به هم پړسېږي ورزش ته نشته ضرورت خېټه دې شاعرانو ورونو خدای هم راته ژوندي لره وایي چې مخکې ډنګر وي سټایل دې هم و برابر د ځوانۍ مخکې ډنګر وي سټایل دې هم و برابر د ځوانۍ او اوس خو بیخي شولې چت پت خېټه دې وپړسېده او وروستی مقطع ده وایي چې چل یې دومره درته وایم چې چله دومره درته وایي چې نور پرېږده رشوت چې چله دومره درته وایي چې نور پرېږده رشوت نوره شروع کړه انسانیت خېټه دې وپړسېده او وایي چې جانانه خپل وطن ته روشه چا ته به وایي جانانه خپل وطن ته روشه بنګړیواله چاته د بنګړیار وړي دي مننه کوم چې چلی صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې ښکلی شاعر و ډېر په زړه پیره و یس که خیر وي میږ یو بل شاعر لري تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره و یه خلک په زړه کې ځي لري دغه شاعر نوم دی که خیر وي انځر ګل باشرخان السلام علیکم وعلیکم د سلام څه ولدی ښه یې نه یم در بکن نه ماشاءالله که خیر وي رنگ د خدای خشول د وژندان اوسه ډېره مننه شیرونو سلام علیکم وعلیکم د سلام تاسو به یو شعر سره ده نو خدای دې وکړي چې خوښ مو شي چې مصروف دې وړه خلق دې زمونه دې کړه لوکه اڅوه کم فیسبوکه مننه مصروف دې وړه خلق دې زمونه دې کړه لوکه اڅوه کم فیسبوکه چې ویر شي وجرې ته غوږ دې نه نسي کیسې ته یار گزارا کا چې ویر شي وجرې ته غوږ دې نه نسي کیسې ته بس خو علما جامه یې ورکه کړله پوکه څوه کم فیسبوک یه څار مې سر چپاوي چې دا زنب کې وختاوي
ایڅر مې سر چپاوي چې دا زنب کې وختاوي پیدا نه ونه خولي کې لګیاوي لګ به بوکا څوا کم په ډېر مننه عکسونه چې کوي و شعار چاته خي عکسونه چې کوي و شعار چاته خي خدای د خیر ار پیخین زرګوالا باس دا وکا څوا کم پیس دا وین زرګوالا مال ماشه خدای مو مرونه وکداکا یایی چې جانانا زرای دنده وکم متوجه یای شاد جانانا زرای دنده وکم مایده می رغش و یز چرگه ده تخورم مننه کما این زرگول نډیره مننه کما وایو چې فیسبوک نه را ډیر خلک چا خلک رښتیا چې شنه دي جامې خاتمه کړي جامې ډانګې کړي خو خدای د خیر کو چاوي دا ګل بشخانه و فیسبوک نه غواړي چې فیسبوکا فیسبوک کی تو اتنا جوړ کړهو یہ فیسبوک خو څه خسراوي خو څه لړل تا فل دی میک شهرونه هغه ذکر راوي جانو ګرږي مننه یس کا خیر وی میګیو بل شاعر لاري تاکړه شاعر دای نو تی شاعر دای مخکینی سراتو دغه خلک پوزړه کې زلاري په خانای شاعر دای یه دغه شاعر نو دغه خیر شر شم ګل شعر در بوراوی ناموس کرا پا کیم خوری تکا غوڑی تل آوه دا سملاده تراوی موشه دا خیرتا که غوڑی تال که دا خالکو دا زندان وقت ورفزره که گیبونه غوڑی میویتا تلاول خو مشاعره موچه نه تیره نشی زوه که میداری دوی تا پی آوه موشه دا با قدر من دوستان سره شریکی کم او خپلو په ګوتو مو لیکله شعر عادي ته وایم شاد ورډ کمیرا باندې ټپې به درته وایم دا مایک لږ تیکه شړشنګوله دا مایک لږ در تیکه اوس نه وي دا ګاډ غاب کړه پو هو یای چې تو چې د شپږ نمرې وخوستې وي تو چاته کتل تو چې د شپږ نمرې وخوستې وي تو چاته کتل موی تو سترګو ته کتل موی دنیا ته کتل گزارا کا ساسات کنټرول کا یای چې ته چې روغلې تو غوښتل د خلکو نه وټونه څکه وکیل خایې ته چې روغلې تو غوښتل د خلکو نه وټونه اوس د تو تور شیشې موټر ته کسم روبوشم شعر ته یای چې په هر چا کېږي بېګناه ظلمونه رقم ډېر نمونه ظلمونه یای چې دا مو ولوي مسلمانو د مځکې به ورک شئ کیسه ته هم غوږ ده یای چې دا مو ولوي مسلمانو د مځکې به ورک شئ هم په سوریه هم په برما ظلمونه یای چې ځینې مو په رشوت او څوک مو په اداري فساد وخته شول کیسه ته هم غوږ ده یای چې ځینې مو په رشوت او څوک مو په اداري فساد وخته شول په افغان باندې شي د هر خوا ظلمونه یای چې هېڅوک مو نه وي چې په دا وطن باندې زړه نه خوږېږي هېڅوک مو نه وي چې په دا وطن باندې زړه نه خوږېږي شوي دي په ما او هم په تا ظلمونه دا دوی لنډۍ دې ډېره خوښې وي او یایی چې نیمه پخه یم نیمه زیړه زرغونه یم بکورم بلمی नहीं के बेकोरा तो ये सफेरे बेकोरा कड़ी दू مننه نیمه پخه یم نیمه زیړه زرغونه یم شړنګ ورکه بنګړی تا ته مینه نغمه جوړه که مننه کوم که خیر وي شړشنګل صاحب نه ډېره مننه کوم واقعا چې ښکلی شاعر ووایه ډېر سبکي وي مو ته خپله ډېر خوند وکړو مننه یس که خیر وي میږي بل شاعر لري تکړه شاعر دی نمتي شاعر دی
پخوانی څېره د دغه خلکو په زړه کې ځي لري دغه شاعر نوم دی ګلزنډای صاحب ګلزنډای صاحب دا سورر څه یه زه خو لږ څه والله ښه یې نه بډای نه سره سراوار یې خدای پاک خپل حکمت دا چې غوړ پیدا کړی دي چې ډنګر دي چې ګوړه یې نارړ غوټول آیا ورکې صحیح خبره ده شو یا یې چې په تیر عمر نه رشوت خولي چې په تیر عمر نه رشوت خولي غضب په باید قیامت خولي او زه خشول وی چې مو ګاټه وکړه سو خشول وی چې مو ګاټه وکړه خدای د خپل ځون زلالات خولي وجه خالول مردوړ پاتای نه لاګیږي خالول مردوړ پاتای نه لاګیږي داسې چاټي واټي دولت خولي او خیر دا چې هر نمونه لوسته ورسي خیر دا چې هر نمونه لوسته ورسي په غلا حرم مصیبات خولي او دا یو شعر داس چې چلای صاحب غیش به تاون سا حقیقت چې الله ذکر چې شام دام کو الله ذکر چې شام دام کو غریب سړای زون ته جنات خولي ګلجنډای مینا په پیسې خرچيږي ګلجنډای مینا په پیسې خرچيږي دیش بازار کې محبت خولي ویایی چې وړای د پوسکو بول کې تیر کو ته قرآن به نوی وړای د پوسکو بول کې تیر کو ټیک مې داړه واړه دا چاره د زار کردی مننه کوم ګلزنډي صاحب نه ډېره مننه کوم یې دغه واقعا چې ښه شاعر ویو ډېر سبکي وي ډېر وزن کې و قدرمن لیدونکي اورېدونکي که خیر وي میږ مشاعره د غزې پیراوه بیا چې زه ګلبشره خان سره د خپل قدرمن شعرونه تو څه ته حاضرېږم یې غترم په لوی مهربانه خدای سپارم قدرمن دوستانو خنده راغله د ځینې چارواکو ته صاحبانو د ځینې رئیسانو ته او زمونږ دغه خپرونه ده ځکه چې دا خپرونه هر وخت په دغه خېټورو په د ځینې خاینانو باندې راڅرخي قدرمنو زمونږ خپرونه همدومره وه چې تاسو د تلویزیون د لارې ولیدله او د راډیو د لارې وکتله واورېدله په دې هیله چې د دغه خپرونه نه خوند اخیستی وي تاسو دا خپرونه د تلویزیون نه هم لیدلی شئ او هم د راډیو نه اورېدلی شئ ملي راډیو او ملي تلویزیون قدرمن دوستانو زموږ کارمندان بیا چې داسې خپرونه درته حاضرېږي په زړه پورې ښایسته خپرونه درته چمتو کوي تر هغه مو په لوی مهربان خدای سپارو ښې شپې ورځې ولرئ په مخه